منمه چې پردی د کم خپل نکړو نو ځه منمه چې پردی د کم خپل نکړو نو ځه کدا ښکلی میزان پسې پاگل نکړو نو ځه خاموشه ستا خوږې خوږې خبرې ملغلرې خاموشه ستا خوږې خوږې خبرې ملغلرې خاموشه کمې جوړ ترېنه غزل نکړو نو ځه شروع کوم د خدای پاک سپېڅلې نامې نه چې ډېر بخونکی او مهربانه دی یو ځل بیا نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ قدرمندو کتونکو ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم او په عیني خپرونه کې یو ځل بیا تاسو سره حاضر یم په دغه تمه چې روغ جوړ به او ژوند ته به اماده قدرمندو نن را سره ډېر ښاغلی او ډېر محترم د ملکنډ اګرې د سیمې اوسیدونکی نورالحسن شوګیر صاحب میلمه دی د هغوی سره به خبرې اترې او خوندور شعرونه به ترېنه اورو خو د ټول نه وړاندې ورته په خپله خپرونه کې هرکلی او ستړي مشي وایم ډېره زیاته مننه صالح نادان صاحب او اګرې ته په راتلو باندې یو جهان مننه او هرکلی درته وایم ډېره مهرباني ستاسو نه هم مننه شوګیر صاحب د ټول ناول خو شعر لیکې پښتو سره علاقه لرئ خو داسې ملګري داسې کسان وي چې په دغه عیني سکرین باندې په اول ځل ګوري هغوی سره خپله لنډه شان پېژنګلو وکړئ د اګرې ملکان اګرې اوسېدونکی یم او شاعرۍ پیل او تعلیمي هلې ځلې شاعري خو د 45 کاله نه کوم او تعلیم خو مې 10مه پورې کړی دی او مخکې حالاتو اجازت نه دی راکړی نو کتاب خو مې لا تر دې دمه نه دی چاپ کړی ګورم به چې شاعري وکړم او خیالات پاخه شي نو د هغې نه بعد به انشاءالله تعالی ګورم به کتاب چاپ کړم الله دې وکړي نثر لیکلو هڅه مو کړې ده نو نثر مې لا تر دې دمه نه دی لیکلی او غزل لیکم او نظم لیکم ډېره ښه ده اوس په مونږ ته څه اورئ زمونږ دغه کتونکو ته مونږ ته د غزل مطلب ده چې په دا رنګ ستا د یاد په مشغوله یم د یارانو په ټولګي کې هم تنها یم ډېر ښه دی بیا ووایه ډېره مننه په دا رنګ ستا د یاد په مشغوله یم د یارانو په ټولګي کې هم تنها یم او هغه لاړله د بل په کور زړه شوه هغه لاړله د بل په کور زړه شوه چې ویل به یې په سپینه خوله چې ستا یم ډېره مننه او هغه لاړله د بل په کور زړه شوه چې ویل به یې په سپینه خوله چې ستا یم حال مې څه پوښتې خو توره شپه کې توره شپه کې د ارمان سلي ته ناست یم په ژړا یم ډېره مننه حال مې څه پوښتې خو توره شپه کې د ارمان سلي ته ناست یم په ژړا یم او کتابچې ویل په لاس کې مې درواخلی زه تیاره ذهنونو له رڼا یم ډېره مننه کتابچې ویل په لاس کې مې درواخلی زه تیاره ذهنونو له رڼا یم پټومه پرې د خپل زړګي غمونه دا چې هر چا سره داسې په خندا یم ډېره مننه او د حالاتو ناکړدو درنه جدا کړم درنه جدا کړم داسې نه ده چې شوګیره بې وفا یم ډېره زیاته مننه بل غزل دی د هغې مطلب ده چې بې له تانه د درد ډکې ورځې شپې د درد ډکې ورځې شپې دي تنهایي ده زه یوازې اندېښنې دي ډېره مننه دا چې پیغلې سرتور سرونه ګرځي دغه ښار کې جوړقات شوي لوپټې دي ډېره مننه دا چې پیغلې سرتور سرونه ګرځي دغه ښار کې جوړقات شوي لوپټې دي او زه حیران یم د دې خلکو په ذهنونو جوړې کړي طوطیانو له پنجرې دي نه رباب شته نه محفل شته د یارانو شاړې کړي ورانې کړي مو حجرې دي ډېره مننه او د ویلو ضرورت یې چاته نشته په دې زړه مې ښې بلها کیسې دي مننه او څوک چې څه وایي نو وایي به ښه وایي چا ګنډلي یې شوګیره د چا خولې دي ډېره مننه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه قدرمندو کتونکو دا ورا سره ډېر ښاغلی نورالحسن شوګیر صاحب چې شعرونه مو ترېنه واورېدل دغه تمه ده او دغه هیله مو ده چې دغه شعرونه به ستاسو خوښ شوي تر راروانې خپرونې پورې ما صالح نادان له ورکړه اجازت د لوی الله په امان